او داخل خامخ بپوهیدل ړاند نو داخل خامخ بپوهیدل زما استا چې یو بل ترنګونه زړېدل السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوست واجد الله. نن می تاسو له یو داسې میلمه راوړی دی چې داسې میلمانه خلک ډېر په مشکله باندې مومي او ډېر کوشش مې کړی دا میلمه مې پیدا کړی دی. د دوی تعلق د ثوابۍ سره دی. د دوی اکرام ګدون صاحب چې دوی ډېر ښایسته اواز لري، د دې سره ښایسته السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام واجد الله بھائی، ډیره زیاته مننه، خوشحاله شم چې تاسو بلنه راکړه. او زما اکرام ګدون نوم دی، زما علاقه ده ګدون مازی او په ګدون کې اوسېږم. زه په بیرګلۍ کلي کې خاص ما کم کلی دی نو هغه بیرګلۍ ده. او ایویټي خیبر کې موږ ډیر زیات کار کړی دی، ډیر پروګرامونه موږ کړي دي د افغان ټي وي نه، داسې مشرق ټي وي، داسې هم پښتون، د ټولو چینلو سره. الله دې بس د دې عزت وکړي، د پروډیوسرانو د مشرانو چې موږ له بلنه راکړې ده نو موږ ورته تللي یو. او بیا خیبر ټي وي حوالې سره زه دا خبره کوم چې هغه د آرټسټانو د فنکارانو یو کور دی، اني ټایم ورته فنکاران. بیسیکلی زه سنګینګ کوم او د سنګینګ سره هارمونیم ضروری وي چې دا سړی پلی کړي، نو زه هارمونیم هم غږوم، دې ته په پښتو کې وایي باجه که نه. د سنګینګ حوالې سره زه دا خبره کوم چې آرټیست سنگر چې دی په هر انسان کې چې کم ټیلنټ وي، خاص کر کې زه د سنګینګ په حواله هم چې آرټیست دا جوړیږي نه، بس دا قدرتی ګاډ ګفټډ وي. هارمونیم هم زما لږ وخت شو تقریبا چې مې وکتل چېرې زه سندرې وایم نو بیا هارمونیم لازمي و، نو دا مې بیا زده که تقریبا د دې د استادانو په حواله به زه دا خبره وکړم چې که زمونږ د اواز کم ملګري ګوري، کم سینیر استادان ګوري، نو استادان زما دا ټول استادان دي. په دې کې به زه د چا نوم والم چې ما د ډېرو استادانو نه زده کړه کړې ده. ډېره وایي، سندره وایي، غزل کوم یو تاسو ډېر زیات د مینې نه وایي، خوښ هم کوم یو دی؟ زما خو زیات تعلق چې دی هغه د غزل سره دی، غزل زما خوښ دی. او زه د ټولو سندرغاړو ته وایم چې کوم زمونږ نوي نوجوانان دي چې کوشش وکړي، زده کړه وکړي، او د زده کړې نه بغیر د موسیقۍ ته راتلل دا لږه مشکله ده. نو په هغې کې څه داسې ګډې وډې سندرې راغلي دي، نو دا زمونږ په کتابونو کې نشته، دا زمونږ په شاعرۍ کې نشته. کوشش وکړئ معیاري سندرې ووایي، غني خان، رحمان بابا، مطلب حمزه بابا، نو زمونږ ډېر ښه غټ نوم والا شاعران دي. نو د هغې کتابونه دي وګوري، ښه شاعري دي مخې ته راوړي. لکه زه ګورم موږ خو په چا کمنټس نه کوو، موږ وایو که یو سړی بد کوي نو د خپله سوچ پکار دی که زه پې بد کمنټس کوم چې یار دا ته بد کوي او دا، نو بیا په هغه کې او په ما کې بیا فرق نه شو. څه به دا ولې داسې حالات ته ورسوي سړی د خپلې ښځې سم نشي کتلی، ورونه خویندې خو لا لرې خبره ده. دا د دې خو زه دا جواب درکړم چې ړومبی زه دې خلکو ته وایم چې کوم زمونږ مینوال دي ټولو چې په دغه دور کې خلکو کې ډېره زیاته پوهه ده، نو کوشش وکړئ چې ښه سندرې واورئ معیاري. لکه سنگر غریب هم دا دی چې مجبوره دی که دا خلک غلط شی اوري او په غلطو سندرو یو سنگر خیټ کوي، بیا دا د دې خلکو غلطي ده. دې له پکار دي چې ښه سندرغاړي دي واوري، ښه ډیمانډ دی وکړي، ښه شاعري دی وګوري واوري، نو دی بس دا داسې څیزونه اوري. په دې کې زه څه نه وایم، په چا تنقید نه کوم او نه مو چا سره داسې ذاتي دښمني شته. هر سړی، هر یو سنګر، هر یو استاد په خپل ځای کې یو مقام لري. نو په هغه پروګرام کې زمونږ نه دا ډیمانډ راشي چې استاد جي مړه ګرمه سندره وایه، ګرم دا شی وایه، دا نو د ګرمې سندرې خو به زه دا چې ګرم څیزونه خو لږ ګرم خو اور دی. سندره خو زه وایم چې دا یي چې یو سړی وویم، هغه سندره دې وویم چې مینوال ناست دي، مشران ناست دي چې هغوی ښه په غور واوري چې هغې کې یو میسیج وي، په هغې کې څه داسې بد میسیج نه وي، او بیا په هغه باندې هغه اثر وکړي. داسې موسیقي خو زما بالکل نه خوښه چې لکه زه داسې یو موسیقي یا داسې سندره وم چې په خلکو جذبات راولي، خلک دې ګډ شي. نو زه هم داسې موسیقي نه چې چاته یو میسیج ورسي او سکون ورسي او د فیملی سره واوري، د بچو سره واوري، چې پکې غلطه خبره بالکل نه، غلط میسیج نه. زمونږ چې کوم مشران دي شاعران، دغه کتابونه که دا ملګري وګوري ټول، نو ماشاءالله ډېرې ښې غزلې دي چې هغه موږ بالکل اورېدو قابل دي او
ښه د شوق سره یې وایو هغې کې یو میسج دی پښتنو دپاره د زمونږ د میندو خویندو دپاره د وطن دپاره هغې کې څه غلطې خبرې نشته. ما خو ډېر زیات میداني پروګرامونه ډېر زیات کړي دي لایف چې څه ته وایي او داسې سټوډیو سونګ چې دي هغه هم ما کړي دي پروفیشنلی سونګ ما کړي دي ریکارډینګونه په پېښور کې په یو ځای بل ځای کې خو دا ژوندۍ موسیقي ده دا زما ډېره زیاته خوښه ده. تاسو سره چې څوک کنټیکټ کوي رابطه کوي په څه طریقه کار باندې تاسو سره رابطه کوي چې څه پروګرام هغه خو اسانه وي په یوټیوب کې موږ خپل چینل کې خپل نمبر ورکړی زما یوټیوب چینل د اکرام خان افیشل نو په هغې کې موږ نمبر ورکړی د واتس اپ نمبر داسې په پیج کې داسې په فیسبوک کې او نور داسې ملګري بس د خلکو ریفرنس سره نمبر ولي رابطې وکړي. اوس به تاسو موږ ته کوم یو سونګ چې کوم دی موږ به ستاسو نور غزل به اورو ټپه به اورو څه به اورو؟ زه به کوشش وکړم چې تاسو ته غزل ووایم د ټولو ملګرو چې کوم استادان ګوري د هغوی په اجازت ستاسو په اجازت که څه غلطي کېږي یا زما په دې خبرو کې په استادانو یا زمونږ په ملګرو کې زمونږ چې د فیلډ څومره آرټسټان دي که زما یو خبره بده لګي په چا نو بخښنه غواړم ډېر په معذرت سره زه دومره نه پوهېږم ناپوه یم صحیح ده زه خو دومره دغه نه لرم چې دوی ته زه یو میسیج ورکړم زه خو زما خپل ځاني دا زما کوشش و چې زه ښې خبرې وکړم او زه به استاد ته یو غزل ووایم. ړانده نو دخل خامخ بپوهېدل ړانده نو دخل خامخ بپوهېدل زما استا چې یو بل ته رنګونه زیړېدل رنگونه زیړېدل زما استا چې یو بل ته رنګونه زیړېدل رنگونه زیړېدل په زړونو کې مو ځای کړلې دعا راته کوه دعا راته کوه درته قتل زما د مین توب نه مخکې چا درته قتل زما استا چې یو بل ته رنګونه زیړېدل رنګونه زیړېدل زما استا چې یو بل ته رنګونه زیړېدل رنګونه زیړېدل کچبو دا کار ول پیغور پکی دسا پیغور پکی دسا کچبو دا کار ول پیغور پکی دسا پیغور پکی دسا جانان تم جړل سبل چاته خونو خپل جانان تم جړل زما استا چې یو بل رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل زما استا چې یو بل رنګونه زړېدل رنګونه ژوند یو لویه شوګي
ژوند یوه لویه شوګیره ده ته راځې یو که نه ژوند یوه لویه شوګیره ده ته راځې یو که نه نه ختمېدونکې د غم شپه ده ته راځې یو که نه ژوند یوه لویه شوګیره ده ته راځې یو که نه ژوند یوه لویه شوګیره ده رازی رازی مزل تولی اندیخنی د جهان 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 دا خو بیا ستا د غم کوڅه ده دا خو بیا ستا د غم کوڅه ده ته راځې یو که نه نه ختمېدونکې د غم شپه ده ته راځې یو که نه ژوند یوه لویه شوګیره ده ته راځې یو که نه ژوند یوه لویه شوګیره ده دا وړه شان زمزمه وه پوره غزل خو چې انسټرومنټ نه وي طبله نه وي رباب نه وي نو د هغې نه بغیر لږ مشکله وي که نه بس دا مینهوالو ته وړه شان زمزمه وه که څه غلطي شوي نو بخښنه ترې غواړم مهرباني بیا هم تاسو راوړو ناظرین تاسو د دې اواز واورېده دا مونږ فرست ټایم صرف انټروډکشن خپل چینل کې کولو کوشش وکړو امید لرم چې د دې مونږ له مزید بم ټایم راکړي او مستقل به د دې سره داسې ښایسته ښایسته پروګرامونه کوو که تاسو د دې په پروګرام کې څه چینجز کول غواړئ یا تاسو دا غواړئ چې دا مزید زه راوغواړم نو تاسو ما ته کمنټ باکس کې لازمي ووایئ د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ ځکه چې مزید مونږ ښه پروګرامونه راوړو او امید دی چې د ورکوټي اختر نه پس به تاسو ته بهترین پروګرامونه راوړو نو د هغې پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان